د پښتو پوسټ چینل مینوالو امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یئ د نن ورځې ویډیو د یو داسې ښځې باره کې ده چې د واده په شپه یې خاوند سره څه ډېر عجیبه کار وکړو. تر اخره را سره پاتې شئ چې تاسو هم د دې عبرتناکې واقعې نه خبر شئ. واقعه داسې وه چې د یو جنۍ او هلک واده وشو. هلک هم ډېر خوشحاله و چې موده پس یې د زړه ارمان پوره شو او اوس په خپلې کورودانې سره د خوشحالۍ ژوند شروع کړي. کله چې شپه شوه او هلک خپلې کوټې ته لاړو او خپلې بیبي ته ور مخامخ شو، سلام یې وکړو، نو بیبي ورته صرف د سر خوځولو په اشاره باندې جواب ورکړو، خو د هغې نه پس یې ښځې نور هیڅ هم ونه ویل. سړی ډېر زیات پریشانه شو. کله چې ښځې سره نږدې کېناستو غوښتل یې چې هغې ته تحفه ورکړي، خو کله چې هغې ته وویل چې ګوته دې راکړه چې ګوتمه درته واچوم، نو ښځې ورته هیڅ هم ونه ویل او هغې نه غوښتل چې د خاوند نه ګوتمه او یا تحفه واخلي. سړی ډېر زیات فکر کې شو او سوچ کې پرېوتو. ځان سره فکر کولو چې دا څه چل شوی دی. په زړه کې ډېرې وسوسې را پیدا شوې چې ښځه مې د واده په اوله شپه ولې ما سره داسې کوي. سړي چې کله د خپلې ښځې مخ ښکاره کولو کوشش وکړو، نو ښځې د هغې نه هم انکار وکړو. سړي ورته وویل چې اخر څه خبره ده چې ته داسې کوې، ما په خبره پوه که. ښځې ورته وویل چې زه به دې په ټوله خبره باندې پوه کړم، خو ته به دا مهرباني کوې چې ما سره به دا واده کوې چې زما جایزه خبره به منې او ټول حقیقت به بیا زه تا ته بیان کړم. سړی نور هم پریشانه شو او ښځې ته یې وویل چې زر راته ووایه څه خبره ده. ښځې ورته وویل چې خبره داسې ده چې زما او ستا په منځ کې د تحفو نه زیاته ضروري خبره دا ده چې موږ د یو بل خیال وساتو او ته ما سره دا واده وکړه چې ما به په ټول عمر کې نه پرېږدې، زما د حیا او عزت خیال به ساتې. زه ستا لپاره دې کور ته راغلی یم، زما نور هیڅ نه دي په کار. زه صرف همدا غواړم چې په مینه را سره ژوند تیر کړې او زما مور پلار په بده یاد نشي او زه به هم ستا خیال ساتم. نو که ته په دې خبرو باندې راضي یې نو ما سره واده وکړه. سړی ډېر زیات خوشحاله شو او ویل چې الله پاک دې ستا نه راضي شي. ډېرې ښکلې خبرې دې وکړې او زه به ستا په خبرو باندې ضرور عمل کوم او ډېر زیات خوشحاله شوم، بلکې زه تا سره واده هم کوم چې همدغسې رویه به در سره کوم څنګه چې تا وویل. د هغې نه پس دواړه ډېر زیات خوشحاله شول او د یو خوشحاله ژوند آغاز یې وکړو. قدرمنو ملګرو، د دې واقعې شریکولو مقصد مې دا و چې ښځه د خاوند لپاره خپل ټول کور او خاندان پرېږدي، نو باید هیڅکله هم ورسره داسې رویه ونه کړل شي چې د هغې ژوند په عذاب شي. ځکه چې ښځې سره چې خاوند په ښه رویه او په ښه طریقه باندې ژوند تېروي، نو هیڅکله هم ښځه نه خفه کېږي. دا په یاد ولرئ چې ښځه پیسه نه غواړي، بلکې ښځه د خاوند مینه غواړي او په مینه باندې دنیا آباده ده. قدرمنو ملګرو، دا ویډیو او دا خبر تر همدې ځایه و. ویډیو خامخا لایک کړئ، زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه مو کوم.